قصه نه ده، دا د هغه سړي قصه ده چې د چین د عزت نښه وه. ایپ مین یو حقیقي شخصیت و او دا هغه استاد و چې وروسته یې د دنیا مشهور فایټر بروسلی له یې ټرینینګ ورکړو. د کهانۍ په اسټارټ کې موږ د چاینا یو ښار د فوشان په نوم وینو چې د دې ځای خلک ډېر په مارشل آرټ کې ماهر یي. په دې ښار کې ماسټر ایپ هم اوسیږي چې ډېر مالدار او خوش اخلاقه انسان یي. ایپ په مارشل آرټ کې ډېر تکړه یي. یوه ورځ ماسټر لیو په ماسټر ایپ پسې لاړ شي او ورته وایي چې زه ستا سره د کانګفو مقابله کول غواړم، خو د ایپ ښځه او ایپ د ډوډۍ په خوړلو کې مصروفه یي. نو ورته وایي چې ته لږ انتظار وکړه، د ډوډۍ خوړلو نه بعد د دوی په منځ کې مقابله شروع شي. د ډېر فایټ کولو نه بعد اخر ماسټر لیو وبیلي او ماسټر ایپ ته وایي چې د دې خبرې نه څوک خبر نشي. نو کله چې دوی مقابله کوله نو هغه ټایم د یان پتنګ په ونې کې انختی یي او د آزادولو لپاره یې ونې ته وخیږي او په کړکۍ کې د دوی دواړه فایټ ویني. یان ټول خلک خبر کی د ماسټر لیو یو شاګرد هغه ته دا خبره وکړي. نو دی ډېر په غوسه شي او لاړ شي پسې او وهل ورسره شروع کړي. خو د یان ورور زر راشي او معامله خلاصه کړي او یان ډېر بې عزته کړي چې هغه د هغه ځای نه لاړ شي. دغلته ماسټر ایپ هم یې چې د خپل یو ملګري سره ناست یي نو د شور سره پاسي او بهر راوځي او د لیو نه معافي غواړي. اصل کې دا کار د ایپ هم نه یي. دغه ښار ته د جن په نوم یو بدماش راشي او د هغه د مارشل آرټ په اسکولونو ګرځي چې د ده سره مقابله وکړي. د یو اسکول د ماسټر سره فایټ وکړي او هغه له شکست ورکړي. د هغه نه بعد یو بل اسکول ته لاړ شي او د هغه د ماسټر لا هم شکست ورکړي. بیا اخر په ماسټر لیو پسې لاړ شي چې د ده نه هم مقابله وګټي. جن د خپل ملګرو سره په یو وړوکي هوټل کې ډوډۍ خوري او ډېر خوشحاله یي چې اوس به موږ دلته ځان له یو اسکول چالو کړو او ډېرې پیسې به وګټو ځکه چې زما نه طاقتور بل څوک نشته. نو د هغه ځای ویټر ورته وایي چې ته تر اوسه د ماسټر ایپ سره نه یې جنګېدلې. نو جن حیرانه پاتې شي او په ایپ پسې کور ته یې لاړ شي او چیلنج یې کړي. خو د ایپ ښځه د جنګ نه تنګه یي او ورته وایي چې د دې ځای نه ځه. کله چې جن بدې ردې شروع کړي نو ایپ او ښځه یې چیلنج قبول کړي. د ایپ ښځه ایپ ته وایي چې خیال کوه سمات نشي. کانګفو فایټ شروع شي او جن خپل ډېر طاقت یوز کړي خو د هغه طاقت د ایپ په مخ کې هیڅ څه نه یي. ایپ چې د خپلو خلکو حفاظت یې کړی یي خو ټول خلک ورسره ډېر ښه بیهیو کوي. په بازار کې د ماسټر ایپ نه ډېر دوکانداران د سودا پیسې نه اخلي ځکه چې خلک د هغه ډېر احترام کوي. په 1937 کې جاپان په چاینا حمله وکړي او قبضه یې کړي او د چاینا حالت ډېر خراب شي او خلک په یو دانې وریجې پورې حیران یي. د ایپ کور جاپانیان قبضه کړي ځکه چې هغه فوشان ښار کې ښکلی کور یي. ایپ په یو وړوکي مات کور کې د خپلې ښځې او زوی سره اوسیږي. یوه ورځ د ایپ ښځه د وریجې لوښي راخالي کړي نو په هغې کې وریجې نه یي او ایپ یې ویني. نو ایپ خپل یو قیمتي ګړۍ خرڅه کړي او وریجې پرې واخلي. دغلته ایپ خپل ملګری چاوچانګ ویني او د هغه سره د مالوچو فکټرۍ ته لاړ شي. په دې فکټرۍ کې ماسټر ایپ د ده سره 10% شریک یي. د فکټرۍ د لیدو نه بعد ماسټر ایپ کور ته لاړ شي. ایپ د کویلې په کان کې کار کوي. نو دغلته د یان رول لین ویني او نور هم کانګفو ماسټران ویني. دغلته جاپاني فوجیان هره ورځ یو کس د کانګفو مقابلې دپاره بوځي او څوک چې وګټي نو هغو له یوه د وریجې ټیلی ورکوي. یو ورځ یو چاینیز پولیس د جاپانیانو کسانو سره راشي او ټول کسانو ته وایي چې څوک د جاپانیان کسانو سره مقابله کولو له ځي. لین وایي زه تیار یم. ایپ ورته ډېر وایي مه ځه خو هغه لاړ شي. اوس جاپاني جنرال وایي چې زه غواړم د دریو کسانو سره وجنګم ځکه چې هغه په جاپاني کراټو کې ډېر تکړه یي. جنرال دریوانه هراو کړي خو لین مړ شي او بالکل سر یې ورک شي. بله ورځ چې بیا هغه پولیس د کسانو بوتلو نه راشي خو ایپ دې د لین تپوس وکړي خو پولیس وایي چې ما ته پته نشته. نو د لین د معلومات کولو دپاره ایپ هم د هغو سره لاړ شي. ایپ دلته ماسټر لیو ویني چې د جاپاني 3 کسانو سره مقابله کوي خو دې هراو شي او د جنرال یو کس نیو وولي. د
دا ټول هر څه ایپ ویني نو ډېر په غوسه شي او رادنده شي. جنرال چې د ایپ طاقت ویني نو ورته وایي چې یو ځل بیا راشه او 10 دانې وریجې تیلی ورله ورکړي، خو دې تیلی وانخلي او وایي چې زه د وریجو دپاره نه یم راغلی. نو جنرال ورته وایي چې ستا نوم څه دی، خو دې ورته خپل نوم نه وایي او صرف ورته وایي چې زه یو چاینیز یم او لاړ شي. جنرال ډېر په غوسه شي. بل طرف جن بیا د خپلو کسانو سره د ایپ په ملګري پسې هغه فکټري ته لاړ شي او پیسې دې غواړي، خو دې وایي چې زما سره پیسې نشتي. نو دې ډېر ووهي. بله ورځ د ایپ ملګري او د هغه زوی ایپ ته وایي چې موږ ته هم کنفو وښایه چې د دښمنانو سره مقابله وکړو. ایپ اوس په دغه فکټرۍ کې کار کوي او ټول ټرین کوي. کله چې جن بیا په پیسو پسې راشي نو ټول ورسره په فایټ شي او ایپ هم راورسي او ټول د هغه ځینو وزغلی. د جنرال عسکران د ایپ کور ته لاړ شي او هلته د ایپ ښځې ته په بد نظر وګوري. نو ایپ هغوی دومره ووهي چې بېهوشه یې کړي. هلته هغه چاینیز پولیس هم یي. پولیس ایپ ته وایي چې د دې ځای نه لاړ شه او خپل کور ته یې بوځي. جنرال د ایپ په باره کې د پولیس نه تپوس کوي، خو هغه ورته وایي چې زه نه یم خبر هغه کوم ځای دی. چاینیز پولیس سم ووهي. پولیس په منډه ایپ پسې لاړ شي او ورته وایي چې ته نور د مالوچو فکټري ته مه ځه، ځکه چې جنرال خبر شوی دی چې ته هلته کار کوې. اوس ایپ سوچ کوي چې زه لاړ نه شم نو جنرال به ټول خلک مړه کړي. نو دې خپله ښځه او زوی خپل ملګري سره بل ځای ته د لېږلو وایي. ایپ په جنرال پسې لاړ شي. نو جنرال ورته وایي زه غواړم چې ته زما عسکرو ته کنفو وښې. ایپ انکار وکړي او وایي ته پخپله ولې زما سره مقابله نه کوې. نو هغه وایي صحیح ده، زه به د ستا سره مقابله کوم. د جنرال کس جنرال ډېر پوهه کړي چې دا د پوره جاپان خبره ده. که ته حرام شوې نو بیا خو هغه وایي چې ته فکر مه کوه، ما له نورې طریقې هم راځي. سهار د دې دواړه مقابله شروع شي او مقابله ډېره ګرمه روانه وي. پوره ښار خلک د تماشې دپاره راجمع شوي وي. لږ ځای کې جنرال په ایپ زورور شي، خو ایپ چې په کنفو کې ډېر مهارت لري نو جنرال هراو کړي. دغلته د ایپ ښځه واپس د ایپ لیدلو له راشي. ایپ مقابله وګټي او ټول خلک خوشحاله وي چې ایپ د خپل ملک عزت وساتو. کله چې ایپ د مقابلې ځینه راکوزیږي نو د جنرال یو ملګری د ایپ په شولډر باندې فایر وکړي، ځکه چې هغه نه د جنرال شکست برداشت ونه شي. ایپ په ځمکه غوځار شي. د هغه ښځه او نور ټول خلک هم په ایپ پسې راشي. د ایپ ملګري ایپ او فیملي ورنه یو بل ځای ته بوځي او دا قصه نوره هم جاري ده. د بل پارت دپاره ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. د الله په امان.